انسان او خدای دا د دکتور مصطفی چمران اثر دی. پښتو ژباړه نقیب احمد عزیزی کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کای څو شپې د دوستانو په چوپړ کې یم، غواړم ځینې مطالب درته وړاندې کړم. زموږ بحث به د فلسفې او ایمان پر اساس وړاندې ځي. څنګه چې پوهیږو زموږ په نظر خدای، روح او د غیب عالم زموږ د توحید او اسلامي فلسفې بنسټ دی. نو په دې اساس که پر دغو حقایقو ایمان اساسي او اصولي نه وي، نو نشو کولی چې خپل ایډیالیزم او د اسلام مکتب یا په خپله ومنو یا بل کس ورباندې قانع کړو. دغو حقایقو ته د رسېدو بېلابېلې لارې شته چې ځینې هڅه کوي د منطق له لارې ورشي، ځینې د فلسفې، ځینې د علم او ځینې غواړي د تجربو په وسیله ورسیږي. موږ چې په دغه بحث کې د وررسېدو داسې لارې ټاکلې چې بیخي ملموس حالت ته نږدې وي او د دغو حقایقو باورمنو ته روښانه شي چې هو رښتیا هم شته. د علم محدودیت دا منلې خبره ده چې زموږ علم کافي نه ده او نشو کولی چې خدای ماورا الطبیعه یا میتافیزیک او روح پکې منحصر کړو. دا له شک خلاصه خبره ده چې په دې محدود ذهن موږ تر طبیعت ورهاخوا شیان بشپړ نشو تجربه کولی، ځکه خو لازمه ده چې یوه بله لاره وټاکو. موږ وایو چې انسان پر ځمکه د خدای خلیفه او پر دې خاوره د خدای د وجود او قدرت څرک دی. نو که موږ انسان سم وپیژنو، قدرت او حدود یې راڅرګند شي، ممکن روح، میتافیزیک او د همدې مخلوق د خالق په اړه هم ملموسو حقایقو ته ورسیږو او درک یې کړو. موږ داسې تګلاره ټاکلې چې لومړی د انسان د پیژندلو کوښښ وکړو او د هغو تجربو په زور د هغه حقایق درک کړو چې د انسان ورځنی ژوند ترې جوړ دی. د انسان د پیژندنې لپاره یوه تیوري او نظریه وړاندې کوو او وروسته کوښښ کوو چې دغه نظریه په تجربو ثابته کړو. څه شی چې وړاندې کیږي په راتلونکي کې به هم زموږ د فلسفي بحث بنسټي برخه وي. پوښتنه او منظور مو دا دی چې انسان یعنی څه؟ د انسان پیژندل د انسان د ښې پیژندنې لپاره د هغه د وجود او شخصیت جوړښت په دریو برخو ویشو. اول جسم، دویم نفس، دریم روح. پر ډیری فلسفي بحثونو کې وینو چې انسان په دوو برخو ویشي. وایي چې انسان له مادي او معنوي برخې جوړ شوی، یا په بله ژبه انسان د جسم او روح ترکیب دی. مګر زموږ په تجزیه او شننه کې وینئ چې د انسان وجود په دریو برخو کې وړاندې شو. له دې څرګنده شوه چې نفس او روح هم یو تر بله خورا توپیر لري، یعنی یو مجموعي حقیقت نه دی. دواړه سره بیل حقیقتونه دي او موږ به یې هم جلا جلا بیانوو. نفس او روح په فرانسوي او انګلیسي ژبو کې هم بیلابیل مفاهیم دي. په انګلیسي کې روح سپیریټ او نفس سول بولي. نفس او روح که قرآن ته وګورو د روح او نفس ترمنځ به ژور اختلاف پیدا کړو. په قرآن کریم کې وینو چې نفس یو واقعیت دی او مفرد او جمع شکلونه یې دواړه راغلي دي. نفس، نفوس، انفس. حال دا چې روح په قرآن کریم کې هر ځای په مفرد شکل ذکر کیږي، یعنی ارواح پکې نشو پیدا کولی. دا سمه ده چې موږ په خپلو ژبو او عمومي ټرمینالوژي کې روح په ارواح جمع کوو او وایو، خو په قرآن کریم کې یوازې مفرد شکل روح تکراریږي. زموږ نننی بحث د نفس په اړه ده. کوښښ کوو چې مکمل یې ختم کړو. په دې بحث کې به تاسې وګورئ چې نفس په تغییر او تحول کې دی او تکامل مومي. دا نفس دی چې د تکامل په پړاوونو کې بدلون کوي. په قرآن کریم کې چې هر ځای روح کلمه راځي مفرده وي. روح د خدای امر دی او خدای پاک په خپل کلام پاک کې ویلي، په هغه کې می خپل روح پکړ. په قرآن کریم کې روح 60 ځله راغلی او اشاره شوي چې د خدای امر او تجلاد او بس، یعنی روح تیروتنه نه کوي او بیلاری نه ځي. روح په انسان کې دننه یو پیغمبر دی او د خدای هغه تجلاد چې په هر انسان کې شته. دا په داسې حال کې چې نفس مو بیا له ډېرې ابتدایي مرحلې د ارتقا پر لور د تکامل دوره پیلوي. د چټل انسان کوم تصور چې موږ لرو هغه په همدې نفس کې اخښل شوی دی او په روح کې نه دی. دا نفس دی چې له ابتدایي پوړیو د تکامل سفر پیلوي او د خدایي درجو لور ته ځان رسوي، ان تر هغه ځایه چې بیا له خدایه پرته بل شی نه ویني. پر دې اساس چې کومه ډلبندي درته وړاندې شوه نسبتاً پخوانیو تیوریو ته نوې ده او د دې علت به وروسته تشریح کړو. جسم کابو هر چاته واضح دی چې همدا زموږ ظاهري بدن ته وایي. همدا فیزیولوژي او بیولوژي زموږ له جسمه تشکیل شوې ده او په همدې اړه بحث کوي. جسم له فیزیولوژي او بیولوژي ترکیب شوی چې زموږ علم، زموږ تجربه، زموږ فزیک او نور له همدې جسم غږیږي چې همدې ته علم وایي. هغه تجزیه، شننې او پیژندنې چې انسان یې تولیدوي پوهه او علمي تجربې دي.
د انسان دویمه برخه نفس چې په انګلیسي کې سول بلل کیږي او د انسان د احساساتو، اکتساباتو او تمایلاتو له مجموعي تشکیل شوی چې د انسان له احساس او شخصیتي چارو سره سروکار لري. له لوی سره د انسان نفس د هغه په شخصیت کې راڅرګندېږي، خو انسان اصلا د روح په لحاظ ټول سره تړلی دي. دا چې انسانان په روح کې سره مشترک دي او روح د خدای امر ده، خو بیا هم په انسانانو کې توپیرونه شته او دا د همدې نفس نتیجه ده چې ټول کسبونه، تمایلات، هیلې، غوښتنې او نور په نفس کې راجمع کیږي او د انسان یو ځانګړی شخصیت جوړوي. د انسان تجربې، ځانګړتیاوې، ښه او بد او تقریبا هر څه د نفس په داخل کې ټوکیږي او پالل کیږي. هغه څه چې په قیامت کې انسان ورباندې تلل کیږي نفس دی، روح نه دی. یعنی نیکی، بدی، گناهونه او نور څه په نفس کې ذخیره کیږي او پر همدې اساس د الهي عدل په محاکمه کې پرې حساب کیږي. روح یو درونی پیغمبر دی، پاک او مجرد دی. روح یوازې د خدای پاک د نور تجلی ده او په انسان کې د هغه د خلافت پټ استازی دی. د نفس مرحلې مخکې تر دې چې د نورو بحثونو اثبات ته ولاړ شو، ښه دا ده چې همداسې په یوه سلسله بحث روان وساتو. یعنې لومړی به د نفس بحث بشپړ کړو. نفس زموږ په فلسفه کې هغه څه دی چې انسانان یو تر بله متغیر او متحول کوي. د انسانانو په منځ کې چې کوم توپیرونه وینو د نفس د قضیې نتیجې دي. زموږ په فلسفه کې نفس اووه پوړۍ یا مرحلې لري چې داسې ویشو. نفس اماره دغه ترکیب به مو په ادبیاتو کې اورېدلی وي، مګر څنګه چې ښایي داسې تعبیر او تفسیر نه دی وړاندې شوی. نفس اماره څنګه چې له نومه ښکاري، امر کوونکی، سرکش او ګناهګار نفس دی چې د نفس تر ټولو په ټیټ ترین مقام کې دی. فروید ایري ورته وایي کوم انسانان چې د حیوان په څیر ژوند کوي هغوی د همدې نفس اماره په مرحله کې دي، ځکه خو نه په هیڅ جرم باندې نه یې ګناه زړه وهي او نه هوا او هوس ته بس ویلی شي. دغه نفس اماره بولي. دویم، نفس لوامه. لوامه له لوم لفظ څخه اخیستل کیږي. لوم سرزنش یا ملامتي ته وایي. په دې مرحله کې نفس له ښورېدلی او بیدار وي، یو څه ژوندی شوی وي او کله چې انسان خطا او ګناه کوي دغه نفس یې ملامتوي. د نفساني مړ ژوندۍ مرحله نفس لوامه بولي، ځکه انسان ته یو څه د ملامتۍ احساس ورکوي. دریم، نفس عاقله. په دې مرحله کې عقل په نفس کې رسوخ کوي او په انساني کړنو کې د تعقل غلبه زیاتیږي. البته عقل زموږ په فلسفه کې ډیر لوړ مقام لري. کله چې اول عقل، دویم عقل او دریم عقل یادو، منظور دا دی چې په فلسفه کې یې مقام بیخي لوړ دی. نفس عاقله هم انسان ته ملامتي دروي او له نفس لوامه سره یې توپیر په دې کې دی چې عقل ورسره ملګری کیږي. څلورم، نفس ملهمه. یعنی هغه نفس چې د پاکۍ داسې درجې ته رسیدلی وي چې الهام ورته کیږي. الهام چې خدایي سرچینه لري پر ملهمه نفس یوه لورینه ده. د غیب له عالم سره تړلي نفس ته د حقایقو لارې روښانوي. د نفس په اړه چې موږ دلته کوم ترکیبونه کاروو قرآني کلمې او ترکیبونه دي. کولی شئ په قرآن کریم کې ومومئ. د انسانانو جوړ کړي ټکي نه دي. نفس مطمئنه. نفس مطمئنه تر نفس ملهمه یوه درجه نور هم لوړ مقام لري. یعنی د ډاډ هغې پوړۍ ته رسیدلی چې نور له سرګرمۍ خلاص دی او په چټکۍ د کمال پر لور ګامونه اخلي. شپږم، نفس راضیه. د نفس دغه ډول هغه مقام موندلی وي چې له خپل تکامل راضي وي. د رضایت سبب یې له خدای سره د رابطې پیدا کول وي. اووم، نفس مرضیه. دا بیا د نفس هغه منزلت دی چې محبوب ترې راضي شوی وي. دلته نه یوازې دا چې انسان له ځانه خوښ او راضي وي، بلکې خدای پاک هم ترې راضي وي. دغه مقام د نفس وروستی او تر ټولو لوړ مقام دی چې تکاملي سیر یې په ډیرو پړاوونو کې بشپړ شوی وي. زموږ په عرفاني ادبیاتو کې ممکن دغه وروستی مرحله د عشق او فنا پوړۍ وبولي چې انسان په یو مکمل جریان ورته را رسېدلی. انسان شوی دی او له هغه کوهي راختلی چې یوازې حیواني صفات پکې پراته دي. اوس هغه ځای ته رسیدلی چې د خدای پر وړاندې معتبر مقام لري. هغه مقام چې د خدای رضا پکې مونده شي. په فارسی کې یو شعر دی وایي رسد آدمی بجای، رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند. رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند. همدا شعر ښه صدق ورباندې کولی شي. دلته څرګندېږي چې انسان له ابتدایي او ناسالمې نقطې د ارتقا یو نفساني مزل پیلوي. ورو ورو رالوړېږي چې څو دغه نفسي مرحلې ټولې ووهي. د نفس او روح اتحاد.
کله چې نفس مرضیه مرتبې ته ورسیږي د روح کیف مومي، یعنی د روح غوندي د خلوص، پاکۍ او عظمت مقام خپلوي چې د خدای د تجلا مظهر ګرځي. لکه څنګه چې روح امر من الله دی، نفس له چټلۍ د عظمت او پاکۍ منزل ته رالوړیږي. د خپل تکامل دوران چې پوره کړي نو د روح خواص پیدا کوي. کوم کمالات چې د انسان په روح کې وي په نفس کې هم راڅرګندېږي، خو سره له دې چې بیا هم روح ځینې ځانګړتیاوې لري. څنګه چې روح د خدای تجلا ده نو خدایي علم پکې ایښودل شوی دی، ځکه خو د غیب له عالم سره په اړیکه کې وي. په هغو ثبوتونو چې وروسته یې درته وړاندې کوو غواړو وښیو چې روح د راتلونکي په اړه خبر ورکولی شي او له ماضي او مستقبله یو ډول آګاهي لرلی شي. کله چې نفس له روح سره د تعادل درجې ته رسیږي، هغه اطلاعات او علم خپلولی شي چې روح ترې برخمن دی. همدا ځای دی کوم انسان چې دې مرحلې ته رسیدلی دي په نفسیاني لحاظ په داسې حالت کې دي چې کولی شي له خپل خدای سره رابطه ولري او هره شیبه چې وغواړي دغه اړیکه ټینګولی شي، ځکه چې د دوی نفس یا شخصیت د روح په څیر ګرځېدلی وي او دغه امتیاز په همدې خاطر ترلاسه کوي. زموږ په فلسفي بحثونو کې به یوه لویه هواري هله رامنځته شي چې وپوهیږو انسان له خدای سره الهامي اړیکه کله او څنګه قایمولی شي. دا چې دغه پوښتنه ځواب شي باید لومړی پر دې وپوهیږو چې مرضیه نفس چې د روح مقام ته رسیدلی دی بیا هم له روح سره یو ذاتي توپیر لري. د روح ذات مجرد دی او نفس مادي شی دی. دغه قضیه به وروسته بیان کړو. که څه هم دغه ذاتي توپیر لري خو خاصیتونه یې سره یو شان دي. دغه مسئله ډیره پیچلې ده، رمزونه پکې ډیر دي، شاید ځینې کسان ورباندې پوه نشي، ځکه خو غواړو یو عیني مثال وړاندې کړو. تاسې لمر په نظر کې ونیسئ چې نور ورنخیږي. په دې کې تاسې یو مالیکول تر نظر لاندې کړئ. په لمر کې مالیکولونه د چاودنو په حال کې دي او د دې انفجارونو په وسیله د رڼا ذرې او پلوشې خپریږي. په دغو کې فوتونونه تشعشع کوي او له لمره د باندې راوځي. دلته فرض کړئ چې د نور ذره خارجيږي. په دې نقطه کې د لمر د وړانګې ذره او نوري فوتون د ذات له مخې توپیر سره لري، ځکه یو فوتون دی چې اصلا ماده نه ده، انرژي ده، او د بله ذره ماده ده، خو د حرارت، د نور د شدت او د ګرمۍ له نظره په خاصیت کې هماغه فوتون ته ورته ده. یعنی دوو مساوي شیانو چې په خاصیت کې سره مشترک دي بیا هم ذاتي توپیر ساتلی ده. همدا مثال عیناً همدا د مرضیه نفس او روح مثال دی چې ذاتي سره بیل او خاصیتونه یې مشترک یا بیخي یو ډول دي. د نفس ذات مادي ده او د روح هغه مجرد او خدایي. په دې سره دې پایلې ته رسیږو چې له کوم نفسه د انسان شخصیت تشکیلیږي، احساسات، اکتسابات او کمالات پکې ښودل شوي او د انسان د داخلي تحرک نتیجه ده. هماغې انرژي ته ورته دی. تاسې پوهیږئ چې په طبیعت کې حرکات له انرژي سره معادل دی. څنګه چې په نفس کې احساسات، تحرکات او تمایلات خوندي دي او ګرد ارادي ورپورې تړلي دي، نو د دې ټولو مجموعه یوه انرژي پیژندلی شو. پر کوم نفس چې زموږ بحث روان دی یوه انرژي ده. حال دا چې روح مجرد او د خدای د تجلا مظهر دی. چا چې فیزیک لوسته پوهیږي چې انرژي له مادي سره معادل شي یا تلطیف شوی ماده ده. که ماده د یو بم په وسیله منفجره کړو انرژي په لاس راځي. د انشتاین مشهوره معادله E = mc/2 انرژي د مادي معادل ګڼي، یعنی که کتله د نور د سرعت په مربع کې ضرب شي پر انرژي بدلیږي چې یو ضریب خورا لوی دی. د مادي او انرژي رابطه په همدې توګه بیانوي. پر دې اساس موږ ویلی شو چې نفس انرژي ده. دغه انرژي د مادي معادل ده. که په بل تعبیر ووایو نفس یو مادي وجود ده، خو دغه ماده د انرژي په بڼه تلطیف شوې ده. نتیجه دا چې جسم یوه خالصه ماده ده او نفس د جسم او دغه مجرد روح ترمنځ یوه واسطه ده. دغه مثالونه موږ په دې خاطر راوړل چې د نفس مرضیه او روح ترمنځ په مشترکو خصلتونو کې د ذات توپیر روښانه شي. بیا هم وایو چې نفس یوه ماده یا انرژي ده. روح مجرد دی او د نفس وحدت یوازې په اووم مقام کې ورسره پیدا کیدی شي. کله چې انسان د نفسانی تکامل دوره پوره کوي او په وروستي مقام کې له روح سره د مشابهت درجې ته رسیږي، په یوه روحاني شخصیت بدلیږي. دغه شخصیت بیا کولی شي چې ځینې ناعادي او مافوق الطبیعه خلاقیتونه خپل کړي. دغه روحي کیفیت عام شی نه دی. که عیسی علیه السلام ته نظر وکړو، هغه راضي او یو مړی ژوندی کوي. دغه کار د دغسې کسانو لپاره سخت نه دی، یو عادي چاره ده، ځکه د دوی شخصیت د روح درجې ته رسیدلی وي او روح د خدای امر او له خدای سره په مستقیمه رابطه کې دی. د انسان د پیژندنې لپاره دا یوه ډلبندي ده چې موږ د نفس په مراحلو تشریح کړه. مګر دا چې دغه ویشنه سمه ملموسه درکړو، دوه نور طبیعي مثالونه درته وړاندې کوو چې ډیر جالب او اغیزناک دي.
پر دې سربیره د علمیت او عینیت جنبه هم خورا غښتلې ده چې هر انساني په ژوند کې لږ ډېر تجربه لري. دغه برخې یوه د خوب او بله د لاشعور یا تحت شعور د قضیې ده.